سلامونه نه کې هلي دغه ویډیو کې اوس راځو په DHCP آپشن باندې خبرې کوو. په تیره ویډیو کې موږ لیست ټایم هم وکتو او تاسو هم کتو چې لیست ټایم په یو آپشن کې دا آپشن چې شته وي تاسو وایي دا آپشن اوس څه دی. پورې ملګر کوم چې DHCP دی د په داخل کې لاندې دوه پروتوکول کار کوي. یو ته موږ وایو بوت سټراپ او بل ته موږ وایو بوت پی. تاسو په تیره ویډیو کې وکتل چې زموږ چې کوم مین آی پی اډرس وو هغه په بوت پی کې تلو. ګوره کلاینټ ریکوست وکړو چې ماته آی پی راکا، نو د بوت سټراپ یا د بوت پی په واسطه ورته دغه DHCP سرور وایي چې ها واخله آی پی دا 10.0.0.17 د آی پی واخله. خو دغه عمره معلومات چې دا آی پی واخله دا ډېر کم دي، دا ډېر کم معلومات دي. اوس ګوره نور معلومات هم پکار د DNS، د ډومین نوم، د هوست نیم، دا میسج کم میسج دی، DHCP ریکوست دی که آپر دی که اکنالجمنت دی که ډسکوري ده. د ترڅنګ د پیګزي په حق له معلومات چې زه پیګزي له لارې آی پی اخلم دغه معلومات به په کې ځي، دا معلومات به په آپشن کې ځي. دا آپشن داسې یو اضافي سیز دی د DHCP په میسج کې پروت وي. صحیح ده. بوت سټراپ یا بوت پی یوازې آی پی وړي، دغه نور اډیشنل معلومات ستا په کې روان وي، په آپشن کې روان وي. ګوره DHCP option are parameter that provide additional configuration information to network clients. دغه د DHCP سرور نه کلاینټ غوښتنه وکړه چې آی پی راکړه، نو یوازې آی پی خو په کار نه ده کنه، نو دغه یوازې آی پی خو په بوت سټراپ یا بوت پی کې لاړه شي چې د DHCP اړوند نور خبرې دي. خو دغه کلاینټ ځینې نور اډیشنل معلومات غواړي اضافي، دغه معلومات په کې ځي، دا به ورته په آپشن کې ځي. نو موږ دلته اوس په دې آپشن باندې خبرې کوو. دا آپشن ډیر مهم دی. آپشن نمبر 3 کې ګیټ وی روانوي، معنا دا آی پی مو واخله خو دا ورسره ګیټ وی واخله. په آپشن نمبر 6 کې د DNS آی پی روانوي. په آپشن نمبر 12 کې هوست نیم روان وي. په آپشن نمبر 15 کې د ډومین نوم روان وي. په آپشن نمبر 51 کې چې تاسو وکتل لیست ټایم روان وي. په 9 کې آی تھنک تیر ویډیو کې موږ وکتل چې رینیول ټایم روان وي. په آپشن نمبر 53 کې تاسو سره چې روان وي میسج ټایپ. ګوره 53 نمبر آپشن کې تاسو سره میسج ټایپ روان وي. اول که یو نمبر 1 وي معنا دا ډسکور میسج دی. تا خو نه ډسکور کمپیوټر ته به دې نه پته لګي چې دا ډسکور سرور کمپیوټر او کلاینټ کمپیوټر دې کوم څنګه پته لګي چې دا ډسکور میسج دی که څه شي. که چېرته آپشن نمبر 53 په داخل کې 2 پروتو معنا دا اپر میسج دی ډسکور. ها که دریم که درې عدد پکې 3 پروتو یعنی 53 آپشن په داخل کې 3 پروتو، نو دې معنا ده چې دا ډورا دا ریکوست میسج دی. او که څلور پکې پروتو معنا دا به څه دی اکنالجمنت دی. او که شپږم نمبر پکې چېرته دی چې شپږ روانو به دا معنا ده ته د سرور ته پته لګي چې دا آی پی معنا غواړي د پیګزي په واسطه. پیګزي ان شاء الله راتلونکي کې وایو. نو تاسو DHCP آپشنز دا کو DHCP آپشن څه ته وایي. DHCP آپشن د آی پی ترڅنګ چې ځینې نور کوم اهم معلومات دي کوم چې د سرور باید کلاینټ ته ورکړي هغه په DHCP آپشن کې ځي. هغه ته چېرته ښایم اوس درته دې ځای کې زه ښایم انشاءالله. ښه ملګرو، نو زه به اوس راشم تاسو ته به زه یو پیکیج تیار ما کیپچر کړی دی په وایر شارک کې. راتلونکي ویډیو کې د انشاءالله د وایر شارک کیپچرنګ هم ښایم. نو DHCP کې چې کوم څلور خبرې دی ډورا ګوره دغه کلاینټ دی. اول د ریکوست کړی ګوره ډسکوري میسج یې کړی دی، ډسکوري لګړې ده. اوس که زه راشم دا خلاص کړم تاسو ته دا ګوره بوت سټراپ پروګرام دی، بوت سټراپ اینډ بوت پی دی. ګوره د آی پی اډرس غوښتنه کړې، خیال مو شته د آی پی اډرس غوښتنه یې کړې ده. خو دلته راشئ ګوره د ما ته ویل چې آپشن نمبر 53 کې موږ ته دا ښکاري چې د DHCP میسج څه شی دی. دا تر خلاص کا منځ یې وګوره 1 چې 1 پکې پروت معنا دا ډسکوري میسج دی. بیا دلته وګوره بل آپشن دی موږ سره دا کنه بل آپشن دی موږ سره ماوس کار پرې اوس یار. آپشن نمبر 61 کې د کلاینټ آیډنټیفایر معلومات پراته وي او په ورپسې په دې ورپسې 50 کې ریکویسټډ آی پی اډرس پروت وي. او آپشن نمبر 12 کې ګوره هوست نیم پروت وي. دا ورته وایي زما هوست نیم ډیسکټاپ 340 DDNS دی، دا زما هم د دې کمپیوټر دی. او دغه 55 کې پارامتر ورته پراته وي چې دا پارامتر ماته راکړه. ګوره څه ورته وایي سبنیټ ماسک به هم راکړې، راوټر به هم راکړې، ډومین نیم سیسټم به هم راکړې او ډومین نیم سرور به هم راکړې، ډومین نیم به هم راکړې. دا ټول شیان ورته ښودل چې دا تا نه زه غواړم دا به راکړي. دا ورته د کلاینټ ویلي دي. بیا نو د سرور ته راشه چې سرور ورته کله اپر کړی ده ته وګوره زه دا اپر راخلاص کړم
اپر کې وګوره ورته ویل چې دا د 1016 آی پی را سره شته دا واخله. خو ګوره د ډي سی پی 350 آپشن کې چې پروت وي تاسو ویل چې په 350 آپشن کې ګوره دغه د دې بره بوټ سټراپ او بوټ پی کې یوازې آی پی زی، خو نو ټول معلومات چرته ځي لاندې په آپشن کې زی. ګوره د اډیشنل معلومات دي چې د کلاینټ اهم دي. اول خو آپشن نمبر 350 کې د ډي سی پی میسج ټایپ پروت وي، دوه پکې پروت وي. څه معنا چې وروره دا کم میسج دی، دا اپر میسج دی. ګوره اول نمبر کې تاسو مل چې کله آپشن نمبر 1 کې سره روان وي سبنیټ ماسک، دا ورته وي سبنیټ ماسک واخله. 850 کې رینیول ټایم زی، کې همدارنګه ریبایندینګ ټایم زی، ورپسې کم دی آپشن نمبر 150 کې لیز ټایم زی. د درنګ 450 کې ډي سی پی سرور آیډنټیفایر زی، تا ډي سی پی سرور هم اندازې ما 10 ما. او په ګوره آپشن نمبر 6 کې د ډومین نیم سرور په حق معلومات زی، ستا ډومین نیم سرور څوک دی ډي ان اس. او په آپشن نمبر 15 کې ستا د ډومین نوم پروت وي چې ما star.com زما ډومین دی، تاسو ښه پوهیږئ. نو ګوره په آپشن کې چې کوم دی ملګرو اهم معلومات زی، تاسو هر څه خپل سترګو وکتل، دغه د پکټ کې مې درته وښودل. صحیح ده. اوس که زه بېرته راشم د خپل څه ته چې کمپایل ما جوړ کړی و، نو تاسو ته به ډېر زیات ایزي شي. خو د پولو والا نه موږ په تنګ شو، مړه مازغې راله وخوړل. اوکې ګوره ډي سی پي آپشن ما وویله چې یوازې په بوټ سټراپ او بوټ پي کې تاسو سره یوازې دغه د ډي سی پي داخلي نور پروتوکول دی چې دا یوازې آی پي وړي، خو یوازې آی پي خو اهمه نه ده، نور ډېر اهم دي. نو دغه نور اهم معلومات په څه کې ځي؟ په آپشنو کې ځي. هر آپشن ځانته کار کوي. آپشن نمبر 3 د کې ګیټ وی روانوي، تاسو وکتل. آپشن نمبر 6 د کې د ډي ان اس معلومات روانوي. آپشن نمبر 12 د کې هوست نیم روانوي. آپشن نمبر 15 د کې ډومین نوم روانوي. آپشن نمبر 350 تاسو وکتل چې میسج ټایپ روانوي، هغه په داخل کې څلور ویډیوګانې دي. دغه معلومات چې د آپشن په منځ کې دي. نو ځینې آپشن دي چې الته موږ ډي سی پی کې کنفیګر کوو. ګوره یا مشتاق لکه ډي سی پی پکزي د پاره به 60 نه کنفیګر زبې کنفیګر کوم، یا ځینې نور موږ کنفیګر کوو. نو تاسو باید آپشنز دا وي چې آپشن څه ته وایي، دا موږ کنفیګر کوو. نو راتلونکي ویډیو کې ان شاء الله په ډورا باندې کار کوو، به دا پکټ ته کیپچر کوم، تاسو به خپل ان شاء الله ذهن خلاص شي. بیا